او جنۍ مهر اخلي نو ګټه کوي. همدغه شان بیا چې د هلک او د جنۍ په منځ کې واده وشي نو زلمي ته او ځوان ته الله پاک وایي چې ته به خپله ښځه باندې خرچ کوې. نفقه یې په هلک ده، کپړې جامې دی په هلک باندې دي، د اوسېدو ځای په هلک دی، خوراک یې په هلک دی، ټول تاوان الله پاک په هلک اچولی. هلته ورته عیسی دو مقررې کړي، بیا پرې باندې الله پاک تاوان اچولی دی. د هلک او د جنۍ نکاح کې لکه څنګه چې هلک نکاح ته ضرورت لري همدغه شان پیغله هم نکاح ته ضرورت لري. خو الله پاک هلکانو ته ویلي چې تاسو پیسې ورکوئ جنکوې ته، او الله پاک هلکانو ته ویلي چې ډوډۍ نفقه د اوسېدو تاوان د ښځې ټول تاوان او مصرف په تاسو باندې. الله عادل دی، الله عدل کړی دی، الله انصاف کړی دی. که د پلار په مال کې د هلکانو او د جنکو حصې برابرې وې او بیا مهر هم په هلک باندې وې او بیا د ښځې ټول مصرف هم په هلک باندې وې او کوم د هلک او جنۍ واده وشي د هغې نه چې کوم بچي الله پاک پیدا کړي د هغې بچو تاوان او مصرف هم په پلار باندې دی، په مور باندې نه دی، او د بچو تاوان هم پلار باندې وې نو بیا خو سړي سره زیاتی کېده، بیا خو هلک سره زیاتی کېده. نو په دې وجه باندې الله زیاتی کولو والا نه دی، الله ظلم کولو والا نه دی، الله عدل والا دی، الله انصاف والا دی. الله د هلکانو هېڅ پروا نه لري، الله د سړو هېڅ پروا نه لري. د دې درس نه مخکې تاسو حدیث واورېده چې الله پاک وفرمایل چې زما هېڅ پروا انسانانو ته نشته، که دا ټول نیکان شي زما ورته پروا نشته، که دا ټول نیکان شي ما ته فایده نشي رسولی، که دا ټول بدان شي ما ته فایده نه شي رسولی. الله د بندګانو نه غني دی، الله د بندګانو نه بې پروا دی، الله د سړو نه او د هلکانو نه وېرېږي نه چې د وېرې نه به د دې برخه ډېره مقرر کړي. هغه انصاف کولو والا دی، هغه عدل دی، دا د هغه د عدل غوښتنه وه، دا د هغه د عدل تقاضا وه، او دا د هغه د عدل او د هغه د حکمت تقاضا وه چې دا کار الله کړی دی. او مسلمانې بیبیانې او مسلمانې ښځې د الله په فیصله باندې راضي دي، د الله په حکم باندې راضي دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی یو سړی به 80 کاله نیک عمل وکړي چې کله دی مړ کېږي دی به وصیت کوي او په وصیت کې ظلم وکړي، مثلا د لورګانو برخه ورنه کړي، ټول پټی په هلکانو باندې مال او دولت او جایداد هلکانو باندې تقسیم کړي او د لورګانو برخه ورنه کړي. ده به 80 کاله د خیر او د نیکۍ کارونه کړي، الله به د دې وصیت کې چې دی ظلم وکړي او لورګانې محروم کړي او حقدار محروم کړي، الله پاک به جهنم ته دننه کړي. او یو سړي به حدیث کې راغلي 80 کاله د بدانو عمل کړی، مطلب مسلمان دی، بد نیک هم کړي او بدکار هم کړی او نیک هم کړی، ګډ وډ غوندې سړی دی، خو چې دی کله مړ کېږي په وصیت کې انصاف کوي، په وصیت کې عدل کوي. هلکانو چې کومه برخه ورکړې ده الله هغه هغې ته ورکوي، چې جنکو ته الله کومه برخه ورکړې هغه هغې ته ورکوي، چې ښځې ته الله کومه برخه ورکړې هغه هغې باره کې وصیت کوي چې صحیح د الله په قانون او د الله په کتاب او د الله په شریعت تقسیم کوي. الله پاک به دغه سړی چې ګډ وډ سړی دی دغه سړی به الله د دې عمل د وجې نه د دې وصیت د وجې نه چې د زنانو سره عدل کړی دی او انصاف یې کړی دی الله به جنت ته داخل کړي. قرآن کې چې الله د میراث حکمونه بیان کړي چې هلکانو ته هم ورکوي او جنکو ته هم ورکوي، بیا آخر کې الله فرمایلي تلک حدود الله، دا د الله حدود دي، دا د الله قوانین دي، دا د الله شریعت دی. ومن یطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار، څوک چې د الله او د الله د پیغمبر تابعداري وکړي الله به باغونو ته دننه کړي، جنتونو ته به الله پاک دننه کړي، د هغې د ونو لاندې به ښایسته ښایسته نهرونه رواني، خالدین فیها، همیشه به دی پکې. وذلک الفوز العظیم، او دا لویه کامیابي ده چې دا میراث صحیح تقسیم کړي څوک، الله به جنت ته داخل کړي، همیشه به په جنت کې پروتي، او همدا لویه کامیابي ده د یو مسلمان دپاره. ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده، څوک چې د الله نافرماني وکړي، د الله د پیغمبر نافرماني کوي، د الله او د پیغمبر د شریعت خیال نه ساتي، میراث په صحیح طریقه باندې نه تقسیموي، د شریعت د نورو حکمونو خیال نه ساتي، جنکو ته او لورګانو ته برخه نه ورکوي، یدخله نارا، الله به دی په جهنم کې داخل کی، خالدا فیها، دی به همیشه په جهنم کې پروتي، وله عذاب مهین، او د دپاره عذاب دی رسوا کوونکی، او د دپاره عذاب دی شرمونکی، الله به په آخرت کې وشرموي. کوم وروڼه چې د خویندو برخه نه ورکوي، د هغوی مال
چې د خویندو مال شریکی دا حرام مال دی ټول مال. الله منځ او روزه نه قبلوي، زکات او حج الله نه قبلوي د حرام مال نه. حرام مال نه الله صدقه او خیراتونه نه قبلوي. د خویندو برخه ورکول فرض دي. پښتانه وایي نه اخلي. ولې نه اخلي؟ ځکه یې نه اخلي چې دی ورته وایي برخه دې واغسته، بیا په دې کور دې طرف ته را نه شي، بیا په دې مخه را نه شي. تا خو برخه واغسته، ته په حق ورسېدې، کور نه منې کوي، مړی ژوندی ورسره نه کوي. نو په جلۍ باندې او په ښځه باندې خو د پلار کور ګراني، ورور ته یې اسرئ، ورورونو ته یې اسرئ. هغه چې د میراث د وجې نه د پلار د کور نه بندېږي نو هغه یې د ویرې نه پرېږدي، د ویرې نه پرېږدي. دا غلطه خبره ده چې نه اخلي او که اخلي. ولې نه اخلي؟ همدغه خور چې واده شوې ده، ته چې د هغې نه 1000 روپۍ قرض کې، یو میاشت 2 میاشتې درته وګوري، په 3مه میاشت د خوریا را رواني، ماما سلام علیکم. وعلیکم سلام. هلکه ولې راغلې؟ ماما مور مې ویلې چې ما ورور مریض دی او ابا سره مې پیسې هم نشته او موږ ته چا قرض هم را نه کړې او تا باندې زموږ 1000 روپۍ دی، که خفه کېږې نه. مور مې ویلې هغه راکړه، او که در سره نه یې څه مسله یې خیر زموږ بس چاره وکړو. غواړي که نه غواړي؟ غواړي که نه؟ همدغه خور 1000 روپۍ غواړي چې قرض یې درکړي. تاسو واخلئ د خپل خور نه 1000 روپۍ قرض، چې غواړي که نه غواړي. نو 1000 روپۍ غواړي او لکونه روپۍ پرېږدي، 1000 روپۍ غواړي او جریبونه ځمکه پرېږدي، نه یې پرېږدي. او ولې تا ته پرېږدي؟ ته ولې هغې ته نه پرېږدې؟ دا هلکان خپلې برخې خپلو خویندو ته ولې نه پرېږدي؟ ولې ورته نه وایي چې ځه ته ښځی جلۍ کار روزګار نه شي کوی، بل شی نه شي کوی، دا د پلار مال ټولې تا زه خو هسې هلک یم نر یم ګرځم پیدا کوم به ګټم به، داسې ولې نه کوئ؟ د کمزورو مال ولې خورئ؟ د ضعیفانو مال ولې خورئ؟ د زنانو مال ولې خورئ؟ د هلکان دا ځوانان هلکان خپلې برخې خپلو خویندو ته ولې نه پرېږدي؟ دا ظلم دی، دا زیاتی دی. خو دا داسې خبره نه ده. الله په آخرت کې د دې پوښتنه کوي، الله په آخرت کې د دې پوښتنه کوي. پوښتنه روژه نه کېږي، هېڅ شی نه کېږي، زکات نه قبلېږي، صدقې خیراتونه نه قبلېږي. حرام مال دی، په مال کې بد دی. څوک زکات نه ورکوي، د هغه خیرات نور خیرات او صدقې نه قبلېږي، لمونځ نه قبلېږي. د زکات پیسې چې پیسو کې پاتې شوې حرامې پاتې کېږي. میراث مال چې په مال کې پاتې شو حرام پاتې کېږي، ناروا پاتې کېږي. څوک شته چې د اعلان وکړي چې هغه به د خپلو خویندو برخه ورکوي؟ څوک شته چې اعلان وکړي چې د خپلو خویندو برخه به ورکوي؟ څوک شته؟ ټوله ورکوئ. ماشاءالله ماشاءالله، خپلو خویندو برخې ورکوئ. مال الله سره دی، دولت الله سره دی، الله ورکولو والا دی، الله سره هر شی ډېر دی. حق ته حقدار باندې وسپارئ. الله به په هغه حلال مال کې تاسو ته برکت واچوي. الله حکمونه ژوندي کوي، د الله شریعت ژوندي کوي، د الله قانون او د الله حدود